کیسه د 1923 شوروي اتحاد څخه پیل کیږي. په مرکزي زندان کې چیرې چې یو کس په راکس په نامه پیژندل کېدو. یو بندي و چې شاوخوا 2 کاله مخکې بندي شوی و. ده ولیدل چې کپتان ویلکسم یو ډیر ظالم سړی و چې د خپل تفریح لپاره یې بندیان سخت وهل. ژر یې د راکس په اړه یو ورکشاپ معلومات ترلاسه کړل چیرې چې هر بندي د کار کولو خوب لیدلی و. ده په حقیقت کې ولیدل چې هر بندي چې په دې ورکشاپ کې کار کوي د هغه د بند موده 2 ورځې کمه شي. په 3 ورځې کې 2 ورځې کمیدل او په ورکشاپ کې کارکوونکي یوازې په کار تمرکز کولی شو. ورځې په آرامۍ سره تېرېدلې. بیا یوه ورځ وارډن راکس خپل دفتر ته راوغوښت او ورته ویې ویل چې د بند سزا کمولو یو موقع ورکړل شوه. هغه غوښتل چې راکس یو داسې ډله جوړه کړي چې د هغه لپاره یو ځانګړې دنده ترسره کړي. هغه راکس ته وویل که هغه دا کار وکړي بلکې د ټیم ټولو غړو ته به هم همدا چانس ورکړل شي. راکس دا وړاندیز ومنلو. هغوی چې په ورکشاپ کې کار کوي هغوی کار ته د تولید وړتیا 2 چنده کړه. هممهاله هغوی وویل که چیرې د هغوی ټیم وکولی شو چې 2 چنده کار وکړي او بریالي شي نو د 1 کال په موده کې به راکس خوښه شي. وارډن وویل چې هغه کولی شي چې د خپل خوښې کوم بندي هم د ټیم لپاره وټاکي. خو کله چې راکس وویل چې هغه غواړي چې د چیټ نومي بندي وټاکي نو وارډن دا خبره رد کړه ځکه چیټ یو ډیر خطرناکه قاتل و چا چې 2 کسان په بېرحمۍ سره وژلي وو. خو کله چې راکس وویل چې هغه ډیر سختکښ دی او هغه د ټیم لپاره اړین دی بیا وارډن هغه خبره ومنله. بالاخره راکس خپل ټیم جوړ کړو چې پکې چیټ، ماډل، بوډا، ماسټر او کریسي نومي بندیان شامل وو. راکس ملګري له چیټ څخه لږ ویرېدل نو راکس هغوی ته وویل چې له چیټ سره بې د خبرو اړیکو خپل کار وکړئ. په حقیقت کې راکس او چیټ ډیر ښه ملګري وو ځکه چې یو وخت چیټ د راکس ژوند ژغورلی و. ښه نو ډیر ژر دوی ټیم په ورکشاپ کې کار پیل کړو. زه هلته ورسېدم. نیډل یو ساتونکي ته څه وویل چې ساتونکی پرې ډیر غوسه شو خو لا هم هغه نشو کولی چې نیډل ووهي ځکه هغوی د ورکشاپ ډیر مهم کار درلود. خو خیر بیا وینو چې ټول بندیان د کار لپاره چمتووالی نیسي. لږ څه وروسته ساتونکی راغی او ټولو ته یې چاکلیټ ورکړل ځکه چې د هغې میرمن یو هلک زیږولی و. خو وروسته کپتان ساتونکي ته له بندیانو سره د فاصلې ساتلو خبرداری ورکړ او ورته ویل چې له هغوی سره واټن وساتي ځکه چې د هغوی او ځناورو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. که هغوی فکر کوي چې ساتونکي نرم طبیعت لري نو هغوی به ژوندي وخوري. هلته د راکس ټیم ستونزې پیل شوې وې. کله چې هارت ماشین چلول رد کړ کپتان راکس ته اشاره وکړه نو هغه چیټ ته ولاړ او بیا چیټ ورته وویل چې یو کبوتر په ماشین کې بند شوی دی. اوس هغوی ټول هڅه کوي چې ماشین خلاص کړي خو دوی سره د دې کار لپاره وسایل نه وو. په همدغه وخت کپتان او ساتونکی هلته راغلل او هغوی ته یې وکتل چې دلته څه روان دي. که څه هم مرغه په ماشین کې بند شوی و خو کپتان بیا هم د ماشین چلولو امر ورکړ. بیا کپتان ګارډ ته وویل چې ماشین چالان کړي خو کله چې ګارډ بټن ته لاس ورد چیټ یې له غاړې ونیو او ویې ویل تر هغه وخته چې مرغه آزاد نشي په هیڅ قیمت به ماشین نه چالانیږي. په ناڅاپي توګه نیډل له شانه پر کپتان برید وکړ او هغه یې بېهوشه کړ. بیا یې کریسي ته وویل چې دروازه بنده کړه. دا ټول چې یې ولیدل راکس ډیر ویرېدلی و ځکه موضوع یې له لاسه وتلې وه. کپتان او ګارډ اوس د هغوی په ولکه کې وو او هغوی اوس د راتلونکي پلان په فکر کې شول. راکس وویل که هغوی پولیس ته زنګ ووهي نو چیټ هغوی وویروه او ویې ویل که داسې وکړي نو کپتان به ووژني. کپتان په غوسه شو او ویې ویل په موږ کې به هیڅوک ژوندی پاتې نشي که داسې وشو. راکس ډیر وډار شو. ویې ویل دوی به کپتان او ګارډ پرېږدي او بیا به خپل کارونو ته دوام ورکړي. باید ماسټر او کریسي ته هم خبر ورکړو. راکس له خبرو سره موافق و خو نیډل پوهېدو که یې کپتان پرېښودو نو خپل ژوند به له لاسه ورکړي. بیا راکس هڅه وکړه چې ګارډ له چیټ خلاص کړي
خو چټ وویل تر څو چې مرغه آزاد نشي تر هغه وخته هیڅ کار نه پیل کیږي، یعنی کار نشي کېدی. روکس بیا هڅه وکړه چې ماشین چالان کړي، خو ناکامه شو. وروسته هیسټیټ وویل که دا مرغه مړ شوی وي نو د ګارډ به هم ووهم. تا واورېدل؟ کپټان وخندل او وی ویل چټ د یو وړوکي مرغه لپاره ولې دومره جنجال جوړ کړی. بیا یې د چټ مړ ورور مسخره کړ چې له هغې سره چټ ډېر په قهر شو. کپټان ته یې منډه کړه چې وی وخی، خو نورو زندانیانو په یو ډول هغه آرام کړ. روکس پخېدو چې ژر به د نورو زندانیانو ګارډ هم راشي، نو پلان یې جوړ کړ چې کپټان او ګارډ خوشی کړي تر څو دوی هم په بدل کې هغوی خوندي بیرته زندان ته ورسوي. خو لږ وروسته ګارډ راغی او دروازه ټکول یې پیل کړ. کپټان په چیغو سره هغوی ته ټول حال وویل. روکس دروازې ته لاړ او خپله خبره یې وکړه، خو همغه وخت ګارډ له بهر نه دروازه خلاصه کړه. یو ګارډ موټر ته کېناست او بل لاړ چې نور ګارډان راوغواړي. ماسټر وویل چې بهر لاړ شي او له ګارډ سره خبرې وکړي. بیا هغه لاس پورته کړ او له دروازې بهر ووت. ګارډ پرې ټوپک راوویست او بې له کومې خبرې ناڅاپه پرې ډز وکړ چې ماسټر پر هغه ځای ووژل شو. کله چې روکس او د هغه ملګرو دا ولیدو نو روکس له غوسې کنټرول یو نټ مات کړو. دروازه بنده شوه او بیا لږ وروسته د جیل وارډن او پولیس هلته راورسېدل. وارډن وویل چې دوی غواړي له بندیانو سره خبرې وکړي او موضوع حل کړي. هغه هڅه وکړه چې پولیس لرې واستوي تر څو بندیان له ډاره غلط اقدام ونه کړي، خو پولیس مشر له هغه ځایه د تګ چمتو نه و. روکس نه پوهېدو چې څه وکړي. بیا یې کپټان ته اوبه ورکړې او وی ویل چې دروازه خلاصه کړه او ځان پولیسو ته وسپاره. کریس یې وویل چې له دوی سره به هم همغسې څه وشي لکه څنګه چې زوړ ماسټر سره وشو. نو چټ هم د ګواښ په ډول وویل که څوک له دوی څخه دروازه خلاصه کړي هغه به ګارډ او کپټان ووژني. بیا هر څوک خپل خپل ځای ته لاړل. ده وویل وګورئ بالاخره تاسو ټولو ته دا خبره واضح شوه چې که تاسې وغواړئ له دې ستونزې ژوندي ووځئ نو دا کفتر باید ژوندی له دې ځایه وباسئ. هلته پولیسو مشر وارډن ته وویل چې 1 ساعت وخت ورکړه، په دې وخت کې باید موضوع حل شي، کني پولیس به په زوره دننه راشي. بیا یې د میکروفون له لارې بندیانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې کپټان او ګارډ خوشي کړی او دا به زموږ باندې ستاسو احسان وي. هغه هڅه وکړه چې هغه ته ډاډ ورکړي او د هغه دغه عمل په مقابل کې به هغه ته هیڅ ونه ویل شي، دا به یوه تېروتنه وګڼل شي او هیر به شي. بیا د روکس یو ځل بیا د ماشین خلاصولو هڅه وکړه. نو چټ هم هڅه وکړه چې په همدې وخت کې د کپټان زنځیرونه خلاص کړي. کله چې نیډل مخالفت وکړو روکس وویل چې هغه غواړي دا کفتر آزاد کړي او وروسته دروازه خلاصه کړي او ځان پولیسو ته وسپاري. د دې وروسته د نیډل او روکس ترمنځ یوه جګړه پیل شوه. نیډل په یو ګوزار سره غوښتل چې روکس له منځه یوسي، خو چټ له شا څخه هغه پورته کړو او پر دیوال یې وویشت. وروسته بیا ټول د ماشین خلاصولو کار ته مسول. چټ یوازې په خپلو بازوګانو زور وکړ، لږ وخت کې یې ډک سر خلاص کړ، خو لا هم یوه بله طبقه پاتې وه. کله چې هغه هم خلاصه کړه هغوی ولیدل چې کبوتر تر اوسه ژوندی وه. روکس حیران شو او ویې پوښتل چې ته ولې دومره زور کوې د یوه کبوتر ژغورلو لپاره. چټ وویل چې هغه هره شپه ویرونکي خوبونه ویني، په کومو کې چې هغه ژوندی په قبر کې ښخیږي او ډېر سخت چغې وهي، خو اخر کې هغه د ساه بندېدنو له امله مري. هغه په دې کبوتر کې خپل ځان لیدلو او نه پوهېدو چې ولې داسې احساس کوو چې دا کبوتر وژغورل شي. نو د دې فلم پاتې برخه به په بله ویډیو کې له تاسو سره شریکه کړو. مننه له لیدو څخه مو.